نو دغه صحابي وي چې ما دا درې عملونه شروع کړل کنه نو زم وسره الله تعالی ډیر زیات مالدار کم او ما سره چې یو خو بل خو کم کورونو هغه هم الله تعالی د دې عملونو په برکت سره ډیر زیات مالدار کړ نو زموږ عزت مندو کتا زغوال چې الله تعالی دې مونږه مالدار کړي مونږ ته د حلال پیسې راشي او خیر ډیر دې راشي او زموږ غریبي دې الله تعالی مکمل ختمه کړي دا درې کارونه تاسو شروع کړئ کم انسان چې کور یا دکان ته داخلي دو په وخت کې دا درې کارونه کوي نو دغه انسان به الله تعالی دومره زیات مالدار کی چې دغه انسان چرته وهم او ګمان هم نه به کړي دغه مالدار او غریبي به الله رب العزت مکمل ختمه کی او دا درې عملونه چې دي کنه دا زما خودلی شوی نه دي بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته خودلی یو صحابي ډیر زیات غریب وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کو چې یا رسول الله ډیر زیات غریب شوی ما ته عمل اوخیا نو دا درې کارونه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خودل نو دغه صحابي وي چې ما دا درې عملونه شروع کړل کنه نو زم وسره الله تعالی ډیر زیات مالدار کم او ما سره چې یو خو بل خو کم کورونو هغه هم الله تعالی د دې عملونو په برکت سره ډیر زیات مالدار کړ نو زموږ عزت مندو کتا زغوال چې الله تعالی دې مونږه مالدار کړي مونږ ته د حلال پیسې راشي او خیر ډیر دې راشي او زموږ غریبي دې الله تعالی مکمل ختمه کړي دا درې کارونه تاسو شروع کړئ سې شوجي نو دا درې کارونه کم دي د تاسو غوا کېک دی نو کله چې تاسو کور ته ور داخليږئ او کو دکانداري نو دکان ته چې داخليږي کنه دا درې کارونه کول شي نو کور ته چې تاسو ور داخل شي ټول نه اول نمبر کار بس کوي په کور والو باندې سلام واچوي السلام علیکم ورته وي که څوک موجود وي بیا هم سلام واچوي او که څوک موجود نه دي کنه بیا به تاسو سلام هم په خپل واچوي او د سلام جواب هم بیا تاسو په خپل وایي یعنی السلام علیکم هم په خپل وایي او وعلیکم السلام هم تاسو په خپل وایي دا یو عمل شو دویم نمبر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تاسو درود شریف وایي د مونږ ولا درود شریف ډیر زیات بهتر دی یو پیر تاسو درود شریف بیا وایي دا دویم عمل شو دریم نمبر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد سورۃ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بس دا درې کارونه دي چې کله تاسو کور ته ور داخليږئ او یا دکان ته ور داخليږئ دا درې کارونه تاسو کوي مالداری به الله تعالی در نصیب کوي غریبی به الله تعالی تاسو مکمل ختموي او داسې زینه به الله رب العزت تاسو ته مال دولت در نصیب کی چې هغه زینه تاسو وهم او ګمان کې نوي نو امید دې چې ان شاء الله په دې عملونو باندې تاسو پیښوي ک بیا به کې تاسو ته سمسلې یو ځکه پیښوي نه کمنټ کول شي زب ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو به پیکم خو دا عملونه په خپل شروع کې زموږ عزت مند ډېر مجرب عملونه دي ډېر بهترین عملونه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خو دلی دي نو په دې باندې په خپل عمل وکړي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د عملونه زده کړي هغه دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان